د عمل د قبلېدو دپاره دریم شرط دی چې دا عمل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کله چې نیک عمل کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دی کول نو الله سبحانه وتعالى به دا عمل قبلی که عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کول او د ځان نه طریقه دی پکې ایجاد کړی و یا د علماو اقوال دی پکې داخل کړیو او عمل د رسول الله په طریقه نو دا عمل درنه الله نه قبلی قرآن کریم په سورة الحشر کې الله سبحانه وتعالى فرمای وما آتاكم الرسول فخذوه او کم حکم او کم سیس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو له درکې فخذوه پاغه عمل شروع کړي هغه ونیسئ پاغه باندې عمل شروع کړي وما نهاكم عنه فانتهوا او د کوم سيزون چې رسول الله تاسو منه کی فانتهوا دا غنه منشي هغه مکوي نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د عمل کومه طریقه را خودلی نیک عمل به مونږ په هغه طریقه باندې کوو کدا هغه طریقې نه علاوه مونږ په بل طریقه عمل کول نو هغه عمل زمونږ تاسو الله سبحانه وتعالى نه قبلي حدیث کې راځي د صحیح مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد سوک چې په دین کې د یو کار ایجاد کی د یو عمل ایجاد کی ليس عليه امرنا چې پاغي باندې زما امر نه زما حکم نه زما حدیث نه زما سنت نه فهو رد د الله رسول وي هغه عمل برد وي اگر کما او ته ډیر خول نه ښکاری نو د دې د وجنه چې په کم کار باندې د رسول الله حدیث نه د رسول الله په طریقه باندې نه هغه کار په دین کې ردی قابل د قبول بنئ پاغي به عمل نه کیږي نو چې کله عمل د رسول الله په طریقه باندې برابر الا به زمونږ استاد اعمال الله قبلي نو د عمل د قبلېدو د پر دریم شرط چې دا عمل به د رسول الله په طریقه باندې